السلام علیکم درنو دوستانو، هڅه کوم تاسو ته په خپل ویډیوګانو کې همیشه داسې معلومات درکو چې دغه معلوماتو په مرسته باندې تاسو په ډیر څه باندې پوه شئ. د نن ورځې ویډیو هم زموږ دا ویډیو تاسو لپاره ډیره مهمه ده. په دې ویډیو کې تاسو ته د معلومات درکو چې په اسانه طریقه باندې تاسو داسې ښځې څنګه وپېژنئ چې هغه د بدکارۍ اړخ ته مایله کېږي، هغوی بدکاري کوي. قدرمنو، په دې باره کې زموږ نه څه ملګري غوښتنه کوي چې داسې نوي معلومات موږ سره شریک کړي. نو دا ویډیو هم دغه دپاره ډېر ضروري ګڼم. که موږ تاسو وګورو نو نن سبا د داسې ښځو تعداد زیات شوی هم دی او د داسې ښځو پیژنګلو ډیره زیاته ګرانه ده، ډیره مشکله شوې ده. خو موږ تاسو ته دوه داسې طریقې راوړي چې په دغه طریقو باندې، په دغه پټو خبرو باندې تاسو کله ځان پوه کړئ نو یقینا چې د داسې ښځو پیژنګلو به درته ډیره اسانه شي. لومړی که تاسو وګورئ نو ځینې وختونو کې د کور په دروازو کې، په کوڅو کې اکثره داسې ښځې ولاړې وي چې دغه ښځې بغیر د څه کار نه، بغیر د څه غرض نه د کور د کوڅې په دروازه کې ولاړې وي. که څوک سړی په لاره تېرېږي نو هم ورته ګوري، یعنی سر ښکاره کوي یا بل داسې عادت کوي چې د خلکو خیال ځان ته اړوي. اگر که داسې ښځې 100% نه وي، داسې ښځو تعداد په یو کلي کې، په یو علاقه کې 13 یا 15 یا 15% وي، خو بیا هم داسې ښځې داسې خراب عادتونه کوي. نو که داسې ښځه یو کار وکړي نو پوهول پکار دی، ځکه چې دې سره اندېشه وي چې دغه ښځه د بدکارۍ طرف ته مایله شي. او دویم چې دغه کار ډیر زیات ضروری دی چې ښځه پرې پوه کړي شي، هغه دا دی چې ښځې په بازارونو کې چکرې وهي، دوکاندار نه ستر پرده نه کوي، هغه ته ورګوري، هغه سره ګپ شپ لګوي، او یعنی چې کله دوکاندار ته مخامخ شي نو برقه هم لرې کړي. نو داسې ښځې چې دی هغه هم ډېرې زر ګېرېدلی شي، ځکه چې دوکاندار ورته اکثر خپل نمبر ورکړي او بیا دغسې ښځې په تنهایۍ کې دغه دوکاندارانو سره ګپ شپ لګوي. او ځینې خو داسې هم وي چې د هغوی خاوندان مسافر وي، نو هغوی ته دغه لاره بیا ډېره اسانه وي. نو په دې وجه باندې خپلې مېرمنې په خپل کور کې داسې یو تبلیغ او پوهه ورکول پکار دي چې د دې عادتونو نه ځان نه وساتي، که نه د دې انجام ډېر بد وي. نو قدرمنو، دا اوس معلومات چې تر تاسو مو ضرور رسول. یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.